چې د الله دپاره څلوېښت ورځې لمونځ وکړو د جمع سره، او دا ډېر ګران کار دی، مګر د هغه چا دپاره علی من یسر الله علیه، چې الله یې د چا دپاره اسان کړي نه اسانه ده. څلوېښت ورځې جمع سره لمونځ کول یو سړی دا اسانه ده، خو نه بل یو ټکی پکې دی، د دې د لاسه لږ ګرانه ده. څلوېښت ورځې لمونځ خو به کوې د جمع سره، فی جماع جمع سره، بیا هم اسانه ده. یو بل ټکی پکې دی، یدرک التکبیرة الاولی، او دا څلوېښت ورځې دی په هر مانځه کې چې جومات ته راورسي نو د امام سره په اولني تکبیر کې شاملېږي. اول پیر چې امام الله اکبر وایي که نه، چې په دې کې شامل شي. څلوېښت ورځې، څلوېښت ورځې څو لمونځونه شو؟ 200 لمونځونه شو، یعنې 200 لمونځونه په دې طریقې سره چې ته به اولنی الله اکبر چې امام وایي ته به ولاړې. کتب له براءتان، دوه کامیابیانې به الله دله ورکوي، دوه نجاته به وله ورکوي. براءة من النار، یو نجات به ورته د اور نه میلاویږي، الله به د جهنم د اور نه بچ کوي. دویم و براءة من النفاق، او د منافقت نه به الله ساتي. وجه دا دی چې د مانځه دومره شوق ساتي دی، منافق نه دی. رواه الترمذي، د حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. په سلفو کې دا د څلوېښتو دا خبره داسې ناشنا نه ده، بلکې داسې محدثین پکې تېر شوي دي چې کله دا حدیث بیانو شاګردانو ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انس بن مالک قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم من صلى لله 40 یوما، چې د الله دپاره څلوېښت ورځې لمونځ وکړو د جمع سره، اولنی تکبیر چې نه فوت کېږي. نو خپل شاګردانو ته ورکې بعض ویلي دي، وی دا تحدثا بنعمت الله، وایي د الله نعمت را یادو. زما وی څلوېښت کاله وشو چې تکبیر تحریم رانه ده پاتې شوې، څلوېښت کاله، یعنې څلوېښت ورځې پرېږده، حدیث یې ونیي چې څلوېښت هفتې، زه میاشتې که څلوېښت کاله چې امام الله اکبر وایي نو زه جومات کې ولاړ یم. نو دې سړي له به الله بیا څه ورکوي چې څلوېښت ورځې انسان دا لمونځ داسې وکړو، نو الله ورله دا نعمت ورکوي چې یو به د جهنم نه بچ کړي، او دویم منافقت نه به یې بچ ساتي. ځکه چې منافق سړي د مانځه سره نه لګي. الله په قرآن کې ذکر کړي ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، نه راځي دوی منځه له مګر سستۍ په حالت راځي. نو چې دا سړی دومره حرسناک دی چې دی منځه له راځي او تکبیر تحریمه له نه ویلی شوي، نو پوه شي چې منافق نه دی که نه، پوه شي چې دا منافق نه دی. ځکه موږ ته یو عالم نصیحت کړی و، داسې یو استاذ چې کله ما ته نصیحت طلب کو چې شیخ صاحب موږ ته یو نصیحت وکړه، نو هغه وایي نصیحتونه ډېر دي، تا ته به زه 3 وکړمه. یو نصیحت یې دا کړی وی چې دا وی ما ته ګټه خبره نه ښکاري چې یو سړی د دین سره تعلق ساتي او د دین طالبي او یا عالمي او الله اکبر د امام وی او دی جومات کې ولاړ وي، دا ما ته ګټه نه ښکاري، دا دوی ته ګټه نه ښکاري. مطلب دا چې دا ډېر زیات د هغې نه مخکې تلي. نو ما شیخ صاحب نصیحت سوي، نصیحت دا دی چې مؤذن د اذان د الله اکبر وی او ته په جومات کې ناستې، مؤذن چې د بانګ وایي که نه الله اکبر اولنی شروع کوي چې ته په جومات کې ناستې. دا نصیحت او په دې عمل کول ګران دي، مګر دا چې الله چاله توفیق ورکړي. او بیا چې د نن سبا د دنیا شي او د منډې شي او منافقت هم عام شوی دی، اخلاص ډېرو خلکو کې نشتي، ریاکاري عامه شوې ده، دنیا کې خلک ورننوتي، نو ډېره ګرانه ده. مګر هغه سړی چې الله یې ورته اسانه کړي او د الله سره رابطه مضبوطه وي، د هغه دپاره دا ګرانه نه ده.